د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خادمۍ دا خوراک بدی شو. خادمۍ پیژنې؟ الضب، شړو کې چې عربۍ کې ورته الضب وایي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ نه خو حلال دی. بیا که مسله لازم نه چې یو شی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدی شي نو هغه به حرام وي. نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خوښ. او ځکه حدیث کې راځي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې ام حفید رضی الله عنها چې دا د عبدالله بن عباس خاله وه، یعنې د هغه د مور خور و. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له څه خوراک را لېږلی او هدیه کړی ووت. پای کې څه کوچ و، څه نور خوراک و او د خادمۍ پکې وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا نور خوراک وکړو وترک الضب او خادمۍ پرېښوده. عبدالله بن عباس بیا څه وایي فأکل على مائدة رسول الله صلی الله علیه وسلم. همدقه خادمۍ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې وخوړی شو. ولو کان حراما ما اکل على مائدته، که چې ته حرام نو د هغه په دسترخوان باندې به څنګه خوړی کېده. دا د منلو خبره چې یو شی دی حرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دسترخوان دی پروت او خلک دی خوري او هغه ورته نه وایي چې دا حرام دی. کېدی شي؟ نشي کېدی. معنی دا شو چې حلال دی خو د هغه نه دی خوښ. بلکې یو حدیث کې داسې راځي ښه واضحه وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې ولې بدې شي. دا هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. خالد بن الولید رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره یو پیر خادمۍ راوړی شو او سره کړې وه ډېره مزداره. نو په اوله کې ورته پته نه وه چې دا خادمۍ ده او د هغې غوښه ده. فاهوه الیه لیأکل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس ورمخکې کړو خوړی. فقیل له انه ضب، چا به کې یا رسول الله ګورې دا ضب دی خادمۍ ده. فامسک یده، لاس یې ونیو. خالد رضی الله عنه ډایرکټ تپوس وکړه حرام هو یا رسول الله، حرام دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حرام نه دی، ولکنه لا یکون بارض قومي، زما د قوم چې کومه ځمکه دلته دا نه وي، د دې دلاسه زما خوښ نه وي. فاکل خالد ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر. خالد وخوړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کتو. که چېرته حرام وی دا نور ورته پرېښودو نه. وجه یې څه ذکر کړی ولې مې بدې شي؟ زموږ په علاقه کې نه او دا د انسانانو طبیعت دی. هر هغه څاروی او حیوان چې د سړي د هغه علاقې نه وي، د کومې علاقې چې دی د دې سره طبیعت نه لګي. لکه اوس ګوره زموږ په دې علاقو کې د پښتنو طرف ته لکه دا میخ او غوا او دا غټه غوښه خلک ډېره خوري. اوس دلته د عربو ته ووایي دوی ته د میخې غوښه به وخورو، نه د سره دم داسې ما سره ملاو شوي دي بعض عرب. لکه کله چې مونږ سبقونه وي تپوس به وکړو ستاسو طرف ته غوښه کمه ډېره خوړی کېږي د میخ، ته تاسو خورئ؟ خوري ګورو تاسو خورونو ته راځي زموږ بعض یو بل وجني. ښه نو چې زموږ هغه ته ووایي چې دوی به یې د اوښ غوښه خوري نو بس هغه پوزه تر وکړي وي د اوښ غوښه، دا سړی څنګه خوري؟ د دوی خوښه ته راشي، دوی غټ پروګرام ته کوي. نو دغه شان دلته اوس د دوی د علاقې چې ګوره د ضب خادمۍ دا په هغه علاقه کې چې هغه صحرایي علاقې، که زموږ طرفونو ته چې کوم صحرایي علاقې دي هلته شتي، د اوښان هم هلته شتي او د هغه ځي خلک یې خوري او سره عادت دي. غریزي علاقې چې که نه غریزي هلته ضب نه وي، هلته خادمۍ نه وي. او دا مکه چې دی نو دا غریزه علاقه ده، غرونه ډېر دي هلته. بېدیسې علاقې دي چې شړې او صحرایي، لکه اوس دې طرفونو ته وګوره دا ریاض دا خوا او شاید نجد دا داسې شړې دي چې سړی ورته حیران شي. نو دا د دوی ګورې قیمتي خوراک دی، الضب خادمۍ د دوی قیمتي خوراک دی. او دا چې داسې ښه پروګرام د لکۍ بهر ته لاړ شي نو دا پکې وي. او ډېر فایدهمند شی هم دی د بدن دپاره، ډېر انتهایي زورور او فایدهمند شی دی، ډېر طاقت پکې الله اچولی. خو چې چا نه خوړلی نو هغه یا چا لیدلی نه یا څه هغه علاقې نه نو هغه ته بیا کرکه کوي. ما یو پیر کور ته راوړی و، یو عربي راله هدیه کړی و. کور ما ته وي دا ضب میره دا خو موږ له پخول نه راځي، خو که تا راله پوخ کورای د وړو زه به یې وخورم.
کور ته مې راوړو زموږ والده دې الله وبخښي هغې ته مې لوښی راکړه څه شی مې راوړی نوم مې ورته نه وي لوښی راکړی کې مې ور واچو دا کس مې راوستو کور کې ورته کېناستم ما ته وایي دا کیسې راوړه ما دا خادم وي چې ما وخوړو هغه لوښی هم ډرم ته ګزار کړو نو ما ته دا وینځه پاک ته وایي دې کې به څوک خوراک کوي نو به د طبیعت خبرې وي زما نه دی خوښ نو چې یو شي سره ته عادت نه یې لیدلی دې نه یي د علاقې دې نه یي نو د هغې نه به سړی په خوراک کې لږه کرکه کوي خو د کرکې مراد دا نه چې دا شی څه دی حرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دا ضد دا نه و خوښ وي زموږ د علاقې نه دی زموږ د هلته نه موږ نه دی لیدلی بس زما سره طبیعت نه لګي